نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن زمونږ دا درس د زکات نصاب باره کې دی. رمضان المبارک را نږدې دی، د دې وجې نه ډېر زیات ملګري د زکات متعلق پوښتنې کوي. په سونه کې زه صاحب نصاب یم او که نه یم، نقدیت کې صاحب نصاب په څو جوړېږي، چاندې کې څه حساب دی. نو نن مونږه د دې وضاحت کوو. په سونه کې انسان په 7.5 توله سونه باندې صاحب نصاب جوړېږي. په چاندې کې 52 توله چاندې باندې انسان صاحب نصاب جوړېږي. په نقدیت کې چې د 52 توله چاندې څه قیمت دی، په هغې باندې انسان صاحب نصاب جوړېږي. په ګرامونو کې داسې حساب راځي، بعضې ملکونو کې توله نه چلیږي، د ګرام حساب چلیږي. زموږ اکثر شاګردان دا پوښتنو کې په ګرام کې څه دی، نو یاد ساتئ 7.5 توله سونه نه چې کوم دی 87 ګرام جوړېږي، 82 ګرامه، او د 52 توله چاندې نه 612 ګرامه 612 ګرام جوړېږي. او دغه حساب نقدیت کې چې د دې 612 ګرام چاندې څه قیمت دی، نو په هغې سره انسان صاحب نصاب جوړېږي. پاکستان کې نن سبا د یو توله چاندې قیمت چې کوم دی هغه 1100 روپۍ دی. نو په دې حساب سره 57,750 روپۍ باندې په نقدیت کې انسان صاحب نصاب جوړېږي. دویم نمبر مسله دا ده چې دا 2 نصابونه دي، نو په دې سره په کم یو سره به انسان صاحب نصاب جوړېږي. نو په دې دواړو نصابونو کې چې کم انفع للفقراء دي، غریبانانو دپاره چې کومه کې زیاته فایده ده، انسان به په هغې سره صاحب نصاب جوړېږي. نو هغه د چاندې حساب دی چې چا سره 52 توله چاندي وي یا د دې برابر چې کوم دی ورسره رقم وي، نقدیت وي، انسان صاحب نصاب دی. دې کې اوس یو بله مسله ده، کله کله دغه حساب وي چې انسان سره خو چاندي بلکل نه وي، البته 1 توله 2 توله 3 توله سونه ورسره وي، ورسره نقدي روپۍ هم وي او کله نه وي. نو بیا د دې څه مسله ده، نو یاد ساتئ امام ابو حنیفه رحمه الله هغې فرمایي چې 1 توله سونه تیشلو یا 2 توله سونه که د هغې قیمت هغه 52 توله چاندې برابر جوړېږي، په هغې 1 توله سونه 2 تولې سونې باندې 52 توله چاندي کېږي. نو که دې کس سره چې کوم دی ورسره چاندي وي یا ورسره بل یو څیز وي، نو د هغې قیمت په دې سونې سره میلو شي، که دا د چاندې نصاب ته رسېدو، نو په 1 توله باندې هم انسان صاحب نصاب دی، په 1 توله باندې هم انسان صاحب نصاب جوړېږي. لکه نن سبا دور کې وګورئ، 1 توله سونه قیمت چې کوم دی هغه 96,500 روپۍ دی، 96,500 روپۍ دی، او د 52 توله چاندې قیمت چې کوم دی 57,750 روپۍ دی. نو په 1 توله نن سبا په د 1 تولې نه کم باندې هم انسان صاحب نصاب جوړېږي. که 1 توله یا دومره چې په تولې نه کم وي، خو هغه د 52 توله چاندې قیمت برابر وي، نو په دې سره انسان چې کوم دی صاحب نصاب به ګرځېږي. په 1 توله سونه ورسره 1 روپۍ 2 روپۍ هم وي، نو دا کس هم زکات به ورکوي، دا هم صاحب نصاب دی، دې به له چا نه زکات نه قبلوي. دا خو د احتیاط والا قول دی، احوط دی، فتوه په دې باندې دا مفتابهي دی. که یو کس په دې باندې عمل کولی شي نو ډېره زیاته بهتره ده. خو د دې نه علاوه یو دویم قول هم موږ ته میلاویږي چې امام ابو حنیفه صاحب نه هم یو قول هغه دی، او هغه د صاحبینو والا دی. امام ابو حنیفه صاحب خو ضم بالقیمت ته ترجیح ورکړې ده، نو د دې وجې نه هغه وایي چې 1 توله سونه یا د 1 تولې سونې نه چا سره کم وي او هغه د چاندې نصاب ته رسېږي، داسې کس په زکات ورکوي، صاحب نصاب دی. خو د دې نه علاوه د صاحبینو نه بل یو قول دی چې په هغې کې ګنجایش شته دی، او زموږ استاد محترم حضرت مفتي غلام قادر نعماني صاحب د جامع حقاني دارالفتاء چې کوم مشر دی، نو هغې په دې القول الراجح کې د جلد نمبر اول اخیری صفحه باندې غالبا 532 یا 632 نمبر صفحه ده، په هغې باندې دا ټول حساب لیکلی دی. نو د صاحبینو د قول مطابق ضم بالاجزا چې کوو، نو هغه په دې طریقې سره دی چې دا 1 توله سونه دا د 100 توله چاندې برابر ده،
ګوري ورته جي 749 ٹھیک شوله جي او بیا د نیمې تولې نه چې کوم د 3.5 توله چاندي جوړه شوله نو 52 توله دغه حساب شو نو چې مونږ د چاندي او د سونې نصاب په منځ کې تناسب وګورو نو دا 1:7 تناسب دی یو نسبت 9 تناسب لري نو به هر حال چا سره چې یو توله سونه ده نو ګویا چې د سره 9 توله چاندي شوله نو اوس خو انفال الفقراء خو د چاندي حساب دی نو چې د سره 9 توله چاندي شوله نو اوس به مونږ وګورو چې د چاندې په نصاب کې څومره کمې دي نو د 52 توله چاندې نه چې مونږ 9 توله چاندي منفي کړو نو 45 توله چاندي راځي نو که یو کس سره یو توله سونه ده او 45 توله چاندي ده ورسره یا ورسره دومره پیسې دي چې 45 توله چاندي پې کېږي نو دا کس په لازمن زکات ورکړي دا صاحب نصاب دی د 45 توله چاندې قیمت چې کوم دی نن سبا 50,000 روپۍ دی تقریبا 50,050 روپۍ راځي نو یو توله سونه چې چا سره ده او ورسره 50,050 روپۍ دي دا انسان صاحب نصاب دی دی به خامخا زکات په ورکوي زکات په دی د چانه نه اخلي دا د شریعت په نظر کې دی غریب نه دی دا صاحب نصاب دی یا یو کس وایي چې ما سره 2 توله سونه ده نو گویا چې د سره 14 توله چاندي شه 14 توله چاندي شوله اوس د چاندې په نصاب کې څومره کمې دي نو 52 توله چاندي نه چې مونږه 14 توله چاندي منفي کړو نو 38 توله چاندي راځي نو چې دې کس سره 2 توله سونه ده دې سره 38 توله چاندي پکار ده یا دومره پیسې پکار دي چې 38 توله چاندي پکېږي نو هغه چې مونږ وکتل 38 توله چاندي قیمت د نن سبا مطابق د 13 اپریل 2020 مطابق د سره چې کوم دی 42,350 روپۍ پکار دي 2 توله سونه چا سره ده ورسره 42,350 روپۍ دي دا انسان صاحب نصاب دی دی به زکات ورکوي د چا نه به زکات نه قبلي یو کس دی هغوی ما سره 3 توله سونه ده نو 321 گویا چې د سره 21 توله چاندي شوله 52 توله چاندي چې دا د چاندي نصاب دی د دې نه مونږ 21 توله چاندي منفي کړو نو 31 توله راځي نو چا سره 3 توله سونه ده نو د سره 31 توله چاندي پکار ده یا چې کوم دی د 31 توله چاندي برابر قیمت پکار دی پیسې پکار دي ٹھیک شو د هغې قیمت جوړېږي 33,550 روپۍ 3 توله سونه ده ورسره او 33,550 روپۍ دي ورسره نو دا انسان صاحب نصاب دی دی به زکات ورکوي چا نه به زکات دی نه اخلي یو کس وایي ما سره 4 توله سونه ده نو په ما باندې زکات واجب دی که نه دی واجب نو ګوره ورته 4 توله سونه ګویا 7/4 چې د سره 28 توله چاندي شوله 52 توله چاندی نه چې کوم دی هغه 28 توله منفي کا نو دی نه به راځي 24 توله نو 4 توله سونه ده او د سره 24 توله چاندي نه دا انسان صاحب نصاب دی یا 4 توله سونه ده ورسره او دومره روپۍ دي چې 24 توله چاندي پې کېږي چې د هغې قیمت نن سبا 26,950 روپۍ راځي 4 توله سونه او 26,950 روپۍ چې چا سره دي دا صاحب نصاب دی به زکات ورکوي یو کس وایي 5 توله سونه ده ما سره نو 535 گویا چې د سره 35 توله چاندي شوله 52 توله چاندي نه 35 توله چاندي منفي کا نو 17.5 توله چاندي به د سره کمې پاتې شي نو که یو کس د حسابي چې 5 توله سونه یې ورسره او 17.5 توله چاندي ورسره دا کس صاحب نصاب دی یا 5 توله سونه ده دومره پیسې دي ورسره چې 17 توله چاندي پې کېږي لکه نن سبا د هغې قیمت 19,250 روپۍ دی نو دا انسان هم صاحب نصاب دی دی به زکات ورکوي یو کس چې کوم دی هغوی 6 توله سونه ده ما سره 6 توله سونه ده ما سره ټیک شو نو 7 چې که 42 ګویا چې د سره 42 توله چاندي شوله نو د صاحب نصاب جوړېدو دپاره د ته د 10.5 توله چاندي ضرورت دی نو د سره 6 توله سونه ده او 10.5 توله چاندي ده ورسره دا انسان صاحب نصاب دی یا 6 توله سونه ده ورسره خو دومره روپۍ ورسره شته دی چې په هغې باندې 10.5 توله چاندي کېږي چې د هغې قیمت نن سبا 11,550 روپۍ دی نو چې چا سره 6 توله سونه ده او 11,550 روپۍ هم دي ورسره دا انسان صاحب نصاب دی دی به خامخا زکات ورکوي 7 توله سونه ده چا سره نو 749 گویا چې د سره 49 توله چاندي شوله نو د چاندي په نصاب کې اوس 3.5 توله چاندي کمی راغله نو که چا سره 9 توله سونه وي او ورسره 3.5 توله چاندي وي یا د 3.5 تولې چاندي برابر پیسې وي ورسره چې د هغې قیمت 3,850 روپۍ راځي 9 توله سونه او 3,850 روپۍ یا دې نه زیاتې روپۍ ورسره وي دا انسان صاحب نصاب دی به زکات خامخا ورکوي یو کس سره 7 توله سونه ده
بعض دی خو په خپله د سونې په نصاب کې د صاحب نصاب شلو دی به خامخا د دې زکات به ورکوي. دا د سونا او د چاندي او د نقدیت متعلق هغه تفصیل شو. دین علاوه نورم ډیر زیاتې پوښتنې کیږي خو هغه به انشاءالله مونږ په آینده درس کې د هغې ټول جوابونه تاسو ته درکو. الله جل شانه دې مونږ ټولو نه هر قسم عبادت په ښه شان سره د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.